یو چا پوښتنه کړې ده چې یو چا پلار په مجلس کې ناست دی او پردی غیبت کوي. په دې مجلس کې داغه زوی دی، داغه لور ده، داغه کشران دي. دوی په دې کار باندې خپه دي چې د زموږ پلار ولې غیبت کوي. نو آیا دا به دې سره په دې ګناه کې شامل بنئ؟ نو جواب دا دی چې د مسلمان غیبت کول خو یقیني ګناه ده او لویه ګناه ده. د غیبت د وجه د انسان نیک اعمال ختميږي. کله چې مجلس کې غیبت کیږي نو دا لور او دا زوی دا به پلار ته وایي چې دا غیبت مکوه. هغه ته به دعوت ورکوي. لکه څنګه چې موږ تاسو په دعوت باندې مکلف یو چې خلکو له دعوت ورکو، نو په دعوت کې به خپل مور پلار دار چانه مقدم کو. تاسو نه چې موږ تاسو بل چاته صحیح عمل او خسته عقیده ورخیو او خپل پلار ته خپل مور ته خپل خور ته دا دې نه خو خو جرم دی. دا غیبت کبر مسلمان کو نو ما ته منی کو. نو کنه زما ست پلار کې باید منی کو. هغه ته ادب خو چې پلار دا غیبت مکو، د سرستا اعمال خرابېږي، د سرستا چې د ایمان خرابېږي. کم خلک چې مسلمانانو غوښي خوري په غیبتونو باندې د خلکو ایمانونه په خطر کې وي. خو اوس موږ په دې زمانه کې یو کې انسان ایمان ختم شي نو هغه د ګمان نه کوي چې زما ایمان نه ختم شوی. د خلکو دا فکر د کړ څومره ګناهونه کو نو زمونږ ایمان د کم ضرر نه رسیږي. دا شیطان یو دسیسه ده چې موږ په دې کې راګیرو. مقصد زماده د غیبتونو سره د انسان اعمال څخه چې ایمان تم ضرر رسیږي. نو لکه څنګه چې موږ تاسو دعوت ورکو پردو خلکو ته او هغه د منکراتو نه منې کو، دغه څه به موږ تاسو خپل پلار او خپل مور منې کو. خو لیکن طریقه دا ده چې ادب سره په نرمۍ سره. تر دې قران من د ادب بیان کړی کړي چې پلار او مور مشرکان دي نو داغه به د شرک نه مني، لیکن هغه سره په دنیا کې خپه نیکه طریقه باندې وخت یې په نرمۍ باندې به سره خبرې کې. تاسو وګورئ موسی علی السلام الله فرعون ته لګلې دي. موسی علی السلام او هارون علی السلام ته وی فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. نرم خبر ورته وکړي. چې فرعون ته نرم خبره کوي او ما ته خپل پلار سره د بد اخلاقی کو، دا اصول نه دي، بلکې په اخلاق باندې خپل او خسته خبره وسره کول پکار دي او داغه د اصلاح کوشش پکار دي او داغه ته دعاګانی پکاري. ځکه چې زمونږ استاد مور پلار دا موږ ته ډیر زیات نږدې دي چې د بل چا په منکر باندې رد کوو نو باید دې په منکر باندې رد شي او مخه ونیول شي. خو لیکن حکمت، اخلاق، د مور پلار ادب دا به نه هېره.